مسابقات 20 آوره کرکت به ابتکار یکی از رادیوهای خصوصی در کشور اینجا به میزبانی ننگرهار آغاز شده است. در نخستین بازی این رقابت‌ها دو تیم کابل و ننگرهار میزبان برابر هم به زمین رقابت رفتند که در نهایت نماینده پایتخت با نمایش قاطع حریف میزبان خود را شکست داد و نخستین پیروزیش را در این پیکارها رقم زد. زه یو ډېر ښه فرصت بولم. ډېر ښه اقدام دی چې دوی د ځوانانو دپاره دغسې یو فرصت رامنځته کړ. د دوی د معلوماتو په اساس باندې په هر زون کې به دغسې سیالۍ ترسره کیږي. یوه لوبډله به د هغه زون کوربنه لوبډله وي، بله لوبډله به د بل ولایت نه ورځي. نو په ټوله کې د لوبغاړو دپاره ښه فرصت دی چې دوی مسلکي کرکټو کې ځکه دا د هارډ بال سیالۍ دي. په دې وروستیو کې موږ او تاسو شاهدان یو چې کرکټ دغه د فرانچایز کرکټ فوق العاده ډېر لوی تاثیر په نړیوال کرکټ باندې درلودلی دی. په دې اساس باندې ویلی شو چې د خصوصي سکتورونو لخوا د کرکټ سیالیو ترسره کول، تنظیمول او یا هم همکاري د دې سبب کیږي چې د کرکټ لوبه په نړۍ کې نور هم رشد وکړي او وده وکړي. خوشبختانه موږ هم په همدغه اساس وغوښتل تر څو د خپل رسنۍ له لارې ځوانانو ته په دې برخه کې د پرمختګ، د یووالي، اتفاق او اتحاد زمینه برابره. در بازی دو تیم کرکت کابل و ننگرهار بهترین بازیکن میدان یاسر صافی شناخته شد و بلال خان جایزه بیشترین دوش را به دست آورد. این رقابت ها در همکاری با کرکت بورد افغانستان در میان 8 ولایت به شمول ننگرهار میزبان به هدف گسترش این رشته و تشویق بیشتر جوانان به ورزش برگزار شده است. دا خو ډېر ښه پرېکړه کړې ده خصوصي سکتور په دې خاطر چې دنه مخکې ډېر کسان دي خپل غواړي چې خپل پرمختګ شو کړي خلکو کرکټ بورډ ته، خو هغوی خپل هغه موقف کې خپل چانس نشي ازمولی شي. دا خصوصي سکتور ډېره ښه پرېکړه کړې ده چې دوی ته چانس ورکول شي او خپل ځان ثابت کړي او کرکټ بورډ ته ځان ښکاره کړي چې موږ ښه پیاوړي است. واقعا بازی بسیار جالب بود. ما زمانی که برنامه یا پلانی که داشتیم با بچه‌ای که سینیر هستند در داخل تیم، ما یک برنامه بسیار خوب داشتیم. گفتیم که داخل میدان اگر ما اول تاس یا قرعه را میبریم بیتینگ میکنیم. دیگه هدف ما بود که تاس قرعه را بردیم، باز ما خواستیم که بیتینگ کنیم. اگرچه اول کم بارانی بود باز هم بسیار تف بود مسابقه. واقعا بسیار جالب بود، هیجان شدیم ما، ولی بالاخره به نفع تیم ما شد. د ټولو درنو مسؤلینو ډېره زیاته مننه کوم. واقعا کله چې ما دا ستاسو مکمل راپور د ټورنمنټ په اړه ولیدلو ډېر زیات خوشحاله شوم. نو کله هم چې په لومړي سر کې یو ستر کار کیږي هغه بیا په تاریخ کې تر ډېره یادېږي. تیم کرکت کابل با شکست بازیکنان ننگرهار به نیمه نهایی این رقابت‌ها راه یافت و قرار است دیدار بعدی این رشته مسابقات میان تیم‌های پکتیا و خوست در پایان هفته روان به میزبانی خوست برگزار شود. او دغه مراسم به په شانداره طریقه سره ولمانځل شي.